نعمة الإسلام. الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا. ابن عجیبه رحمت الله علیه یو عالم دی، د یو کتاب لري د ایقاظ الهمم په نامه. په دې کې د اعمالو د قبولیت نښې لیکلي دي. من علائم قبول الله للصلات، د یو بنده د لمانځه د قبولیت نښه څه شته؟ ان یشعر المصلي فيها بلذة الاقبال على الله. چې کله انسان پر لمانځه ولاړي فقط دغه تصور ورسره چې زه د الله سره ملاقات کوم. که چا په دغه کیفیت لمونځ کوي دا لمونځ عند الله قبول دی. نور تصورات مه راولي، یو خو غیر اختیاري تصورات دي. دا د قبول کړي لمانځه علامه ده. ومن علائم قبول الله مناسك الحج والعمره. د قبول حج او د قبول عمره نشه څه ده؟ د قبول حج او د قبول عمره نشه دا ده چې ته کله حرم ته داخل سولې ان تقطعه عن مشاغل الدنيا وهمومها، چې بس حرم ته داخل سولې د الله په محبت کې مستغرق سي، نور د دنیا د فکرو د غمو څخه خلاص یې. د قبول حج عمره دغه علامه ده چې انسان داخل سو بس د الله په محبت کې انسان مستغرق سي. ومن علائم قبول الله لتلاوه القرآن، او د قبول کړي تلاوت نشه څه شته؟ ان يشعر القارئ انه واصل بين يدي الله. چې کله قاری د قرآن تلاوت کوي د سره دغه فکر ورسره زه د الله سره لین متصل د الله سره خبرې کوم. علامه د اعمالو د قبولیت دا ده چې د انسان په حالاتو کې بدلون راسي. بدلون مهم دی، بدلون چې آهسته آهسته رافي انشاءالله د مخکې کار سمیږي. بله نښه د اعمالو د قبولیت دا ده چې انسان پر عمل دوام ولري. موقت بزرګني، مداومة العمل. کوم عمل ته چې ملاس واچوي پر هغه عمل دوام وکړي. دا دوام کول خپله د الله د توفیق علامه ده. بزرگان وایي تا چې د ماپښین لمونځ وکړي، چې کله ته د مازدیګر لمانځه ته مسجد ته راتلې دا الله تعالی تا ته اشاره درکوي چې ماپښین مې درڅه قبول کړي. که چیرې ستا د ماپښین لمونځ الله نه وای قبول کړي بیا د مازدیګر توفیق نه درکوي. د مازدیګر لمانځه چې دې وکړي ماښام ته چې راځې د دې دا معنی ده چې الله مازدیګر قبول کړی دی درسې. دوام مهم شی دی. تقوا، اخلاص، للهیت، بدلون په دوام راځي. حدیث شریف کې راځي چې بهترین عمل هغه دی چې دوام باندې وسي. که څه هم لږ دوام مهم شی دی چې ته یو عمل کوې دا بل په پسې، دا د الله تعالی له طرفه د قبولیت علامه ده. ځکه تاسې به اورېدلي چې بادار مرۍ سره روان و، مسجد ته چې رانږدې سول نو مرۍ ورته وویل چې بادار سلامت، زه به یې 2 رکعته لمونځ وکړم. بادار وویل ورسه جر جر یې وکړه. بادار د باندې ولاړ دی، مرۍ یې وځنډېدې. ورغه کړي ظالمه دا اوس چا ټینګ کړی چې نه دي رافرېږدي، دا اوس څوک دي چې تا نه رافرېږدي، ژر راځه ناوخته دي. هغه ویل بادار سلامت هغه ذات ټینګ کړی یم چې تا دننه نه رافرېږدي. فالعزة لله لله ولله. فالعزة لله لله ولله. فالعزة لله لله ولله. فالعزة لله لله ولله. الحمد لله.